ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لرو پراتو سیمو کې روغتیايي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی چې دغې چارې زیاتره وخت د مور او ماشوم د مړینې لامل کیږي او ترڅنګ یې د کورنیو ټیټ اقتصاد، بېسوادي او پر ښځو شاکه کارونه هم د مور او ماشوم په مړینه کې رغنده رول لري. ولې د مور او ماشوم مړینه رامنځته کیږي؟ څنګه کولی شو د مور او ماشوم مړینه کمه کړو؟ درنو اورېدونکو، دا دې ته ورته پوښتنه به مو نن په ژمن راډیو کې ژمن شننه خپرونه ځواب کړي. زموږ سره د نن خپرونې درنه ګډونوال دي ټولنیز فعال طاهر ارمان او ترڅنګ یې طبیب یا ډاکټر صاحب د ابدالي پوهنتون استاد هم دی، ګل ثناء الله درمل. تاسو دواړو ته په خپرونه کې هرکلی کوم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. اورېدونکو، له یونسکو مننه چې دغه برنامې همکاري زموږ سره کوي. ډاکټر صاحب، ګل ثناء الله درمل، لومړی پوښتنه تاسو ته راجع کېږي، ولې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه زیاته ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. ستاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. را به شمه ستاسو د پوښتنې په مورد چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه ګراب مخ په زیاتېدو دی. د دغې پوښتنې په ځواب کې وایم چې په افغانستان کې اقتصادي حالت خرابوالی د هغه څه دي چې د مور او د ماشوم د مړینې ګراب یې لوړ ساتلی دی. اقتصادي حالت هغه ستونزې رامنځته کوي چې هم په ماشوم باندې اغیزه کوي او هم د ماشوم په مور باندې اغیزه اچوي. بل نکته هغه ده چې بې وخته د نجونو ودونه دي. دا ډیره مهمه موضوع ده چې بې وخته د نجونو ودونو کې د مور او د ماشوم ژوند له ستونزو سره مخامخ کیږي. مثلا که ووایو هغه معیاري عمر چې یوه مور په هغې کې امیدواره کیږي، د هغې نه په لوړ عمر کې د نجونو ودونه او یا د هغې نه په ټیټ عمر کې د نجونو ودونه، دغه دواړه هغه څه دي چې د مور او د ماشوم ستونزې رامنځته کوي. مثلا په لوړ عمر کې د نجونو واده کول کروموزومل ابنرمالیټۍ رامنځته کوي، یعنی د هغه ستونزې دي چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، په ماشومانو کې د مختلفو ناروغیو بالاخره د ماشوم د مړینې سبب کیږي. بله په ټیټ عمر کې د نجونو واده کول، دا بیا هغه څه دي چې سټرکچر ابنرمالیټي یا جوړښتیزې ستونزې رامنځته کوي او بالاخره د مور د مړینې سبب کیږي. د عامه پوهاوي نشتون دا هغه مهم فکتور دی چې د مور او د ماشوم د مړینې ګراف یې لوړ ساتلی دی. او همدارنګه په ځینو ځایونو کې د شاکه کارونو یا درندو کارونو ترسره کول هم د مور او د ماشوم پر مړینه باندې ژورې اغیزې اچوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. تاسو وړاندې یادونه وکړه چې له پاخه عمر کې یا په لوړ عمر کې او ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو واده کېدل هم د ماشوم او د مور د مړینې لامل کیږي. کوم وخت مناسب دی چې یو مور یا یوه مېرمن نړۍ ته یو اولاد یا بچی راوړي؟ مننه. د مور یا د مور د امیدوارۍ لپاره یا د مور د ودولو یا د نمزادۍ لپاره مناسب عمر چې دی د 18 کلنۍ نه تر 25 کلنۍ پورې دا مناسب عمر دی. د 25 کلنۍ نه یعنی 1 ساعت تر 22 کلنۍ یا د نه پورته عمر چې دی دغه یو مناسب عمر نه دی، ځکه دلته ستونزې رامنځته کیږي. ما مخکې خبره وکړه چې دلته کروموزومل ستونزې ابنرمالیټۍ وي او یا د دې نه ټیټ عمر، مثلا د 18 کلنۍ نه په ټیټ عمر کې د نجونو واده کول دا خپله هم جوړښتیزې ستونزې را پیدا کوي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب، د ماشوم ځای مور ته کومې ستونزې پیدا کولی شي، کومې ستونزې جوړوي؟
ډیره مننه. ستاسو د سوال په مورید به ووایم چې کله یو ماشوم ضیا شو، مور ته مختلفې ستونزې پیدا کوي. سوشل ستونزې پیدا کولی شي، فزیکل ستونزې پیدا کیږي او مینټالیټي یا همدارنګه روحي ستونزې مور ته پیدا کوي. همدارنګه د ماشوم ضیا پارت لري چې ماشوم په کوم میتود یا څه ډول ضیا شوی دی، د کوم لامل له امله ضیا شوی دی. مثلا که ماشوم د انتناتو له امله ضیا شوی وي یا د تروما له امله ضیا شوی وي، نو دلته پارت کوي. که د انتناتو له امله ضیا شوی وي، نو هغه انفیکشن یا انتنات چې مور ته داخل شوي دي د ماشوم د ضیا کېدو سبب شوی دی، هغه انتنات د مور پر هر سیستم باندې ځانګړي اغېزې اچوي. مثلا ځینې انتنات دي چې هغه سیپسیس رامنځته کوي. سیپسیس بیا د مور په مختلفو سیستمونو باندې تاثیرات واردوي. ډېره مننه طاهر ارمان. زموږ تاسو ټولنه پښتني ټولنه ده. وړاندې ډاکټر صاحب ګل ثناءالله درمل هم دې ته اشاره وکړه چې موږ تاسو زیاتره نجونې په کم عمر کې واده کوو یا واده وې بل کور ته ځي. دلته د ماشوم ترڅنګ دغه مېرمنه ته څومره ستونزې متوجه دي، یا په ټولنه کې باید موږ تاسو دغه برخه ته د کومې لارې په کومه سترګه وکتل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ژمن راډیو قدرمن اوریدونکو او د میز ګډونوالو سلامونه او احترامات. دا چې موږ فکر خو د واده نه مخکې او وروسته ځنه صحي ټسټونه دي چې موږ غواړو چې د ماشوم د مړینې یا د مور د مړینې مخه ونیول شي. ځنه صحي ټسټونه باید وکړي. د مثال په ډول لکه فشار ټسټ وشي، د وینې د کمبود ټسټ وشي، د ذهني بېنظمي ټسټ وشي، ذهناً بېنظمه نه وي، ګډوډي ونه لري. او سره په څنګ کې په کم عمر کې مکس ټولنه داسې ده چې ډېری ډاکټر صاحب هم دې ته اشاره وکړه، ډېری وخت عمر یې پیره کړی نه وي، واده شي د عمر یې وکتی شي چې آیا د واده پوره دغه جلکۍ مناسبه دو نه دو، وخت یې پیره کړی نه دی. بیا مکس ټولنه کې یوه خبر هم دا ده، کله چې په کم عمر کې ښځه واده شي، جلکۍ واده شي، بیا د کورنۍ یا د خاوند بچي ډېر زر غواړي چې موده بچي پیدا شي، ډېر زر یې غواړي. دی تمه او توقع دا وي. په کم عمر کې که چېرته ښځه الود وخلي، یو خو دا چې شاید احتمال ډېر دا وي چې دا ضیا کړي، احتمال ډېر دا وي که پیدا شي خوراک ځواکه وي، کم ځواکه وي او هغه رقم نه وي چې څه رقم ته مناسبه ده. بل مکس په ټولنه کې په غیر منظم ډول زیږون منځته رسي، منظم نه وي، داسې مناسب چاپېریال یې نه وي، په غیر منظم ډول وي. مو ډېره داسې کورنۍ لیدلې دي چې په دوې کولې کې دوه الودي ناروغي، نو دا غیر منظمه ده. هغه شودې چې هغه ماشوم ته مناسبې دي هغې وخت شودې ور نه کړی شي. یوه ستونزه همدغه ده. بله ستونزه دا ده چې ښځه کله چې حمل وخلي د مختلف ناروغۍ سره مخامخ کیږي. یو دا نه ډېرې مختلف ناروغۍ نه راورسره مل کیږي، خو مکس په ټولنه کې، مکس په کورنۍ کې د خپل غږ نشي اوچتولی، هیچا سره مشوره نشي کړی، یا شرمیږي یا دا عیب ګڼي چې که زه دا کور وکړم شاید یا تهدید شمه یا مې څیک سپکوی وکړي یا مې په کورنۍ کې څیک فشار نه ډورېږي. بله خبره ده چې تفریح چې کومه مناسب وخت دی، مثلا تفریح زمینه ده ته مناسبه نه ده چې دې تفریح ته وځي، مثلا تفریح وکړي، هغه کوم شی چې لازم دی ډاکټر په مشوره هغه کور وکړي. بله خبره ده چې اړتیا وړ خوړه نه ورکولی کېږي. هغه څه چې مثلا په حمل کې ښځې ته ضرورت پیښیږي چې خوړه وخوري، د اړتیا وړ خوړه ته مناسب وخت کې نه ورسیږي، نه ورکولی کېږي. او بله خبره ده چې تر ټولو نه مهمه خبره ده چې ډېری وخت ټوله کورنۍ، بعضې کورنۍ د کورنۍ نظام ګډوډ وي یا غیر منظم وي. همدغه په الودنې ډېر بد تاثیر چې وي. مثال په ډول په الوده کې د الود یا د حمل په وخت کې یوه ښځه چې دغه خوب ته ضرورت لري، چې مثلا خوب وکړي، څومره خوب وکړي، څه رقم ته وکړي. کله کله ورمو ډېره داسې لیدلې دي، مو ځکه چې موږ خو اطرافي خلک یو، دغه مسالې هم ډېره لیدلې دي. ډېرو وختو کې مو داسې لیدلې دي چې حاملدوره ښځه ویده شوې وي، داسې یو غږ پو کېږي لکه په یو عسکر نه چې هله جګې پورته کېږه بارون ده یا دا شی دی، هغه دغه
هغه وخت کې چې دین ډېر دغه ډورونکی غږ وشي دا خود به خود مستقیم په الودنه تاثیر شوي شاید الود ضیاع کړي دا. او بله خبره ده چې کله چې مناسب کلینیکونه دی ته د مشاورې یا په هغه ځای کې چې کلینیک مناسب وي یا لرې وي یا د هغه ټولنه خلک یا هغه چې د کریه مصارف په مخه نه ویني یا د لیاره نه چاپ وي دی رسیدګي نشي ورته کړی کلینیک ته یا د کورنۍ دغه ته د زمینه سازي نه کړي چې دی ته داسې یوه زمینه سازي وکړي چې د کلینیک ته میاشت په میاشت لوړه شي د ډاکټر سره مشوره وکړي هره میاشت لوړه شي او د ډاکټر سره مشوره وکړي هغه سره کینی او کدی چېرته د ښځه لوړه شي په خپل سر تلای نه شي دغه کورنۍ بیا یو عیب ګڼي یا چې ویله لوړه شي. ښه خبره دا ده چې کورنۍ غړي د سره همکار پاتې شي همکاري وکړي تر څو کلینیک ته لوړه شي خپله مشورې ترلاسه کړي او په هغه مشورې نه مخکې لوړه شي. ډېره مننه ارمان صاحب کور ودان تاسو ته بیا هم راګرځو. ډاکټر صاحب ارمان صاحب وړاندې یو یادونه وکړه چې د پر مور باندې شکا کارونه او ترڅنګ په فزیکي ډول شکنجه یا په روحي ډول شکنجه دا د ماشوم باندې هم مستقیم تاثیر لرلی شي. ماشوم ته کومې ستونزې پیدا کولی شي؟ ډیره مننه. هغه څه چې زموږ ملګري هم وویل په دې ډول دي چې که چیرې کې په یوه مور باندې شکا یا درنده کارونه ترسره شي دغه کارونه مستقیما په ماشوم باندې اغیزه کوي. هغه په دې ډول چې که چیرې کې یوه مور شکا کارونه کوي درنده کارونه کوي مور له تروما سره مخامخ کیږي. د مور انرژي کمیږي. کله چې د مور انرژي کمیږي دغه انرژي د مور او د ماشوم په ژوند باندې چې هم په فزیکل ډول د هغوی په بدن باندې اغیزه کوي او هم منټلی د هغوی په دماغ باندې اغیزه کوي. مثلا تغذیه کمیږي انرژي کمیږي او دغه انرژي چې تاسو ته ما مخکې ووې چې د پریګننسۍ په جریان کې او یا د امیدوارۍ په وخت کې یوې مور ته زیاته انرژي پکار ده ځکه چې هغه انرژي هم د ماشوم لپاره ده او هم د مور لپاره ده. نو شاید چې دغه شکا کارونه د ماشوم د وخت نه د مخکې د پیدا کېدو سبب شي یا پریماچورټي ماشوم نړۍ ته راشي. دا هم یو مهم سبب دی چې درنده کارونه کولی شي چې ماشوم مخکې له وخت څخه پیدا شي. ډېره مننه. درنو اورېدونکو ژمن راډیو ترڅنګ ژمن شننې خپرونه ده چې د نسکو په همکارۍ ترسره کیږي. ډاکټر صاحب د یوې مور لپاره د حمل پر وخت کومې لارښوونې مهمې دي؟ مننه. کله چې یوه مور د اولې ورځې نه حمل اخلي نو یو څو شیان دي چې د مور لپاره مهم دي ضرور ګڼل کیږي. د مور تغذیوي حالت باید په نظر کې ونیول شي. تغذیه د مور په صحت کې د ماشوم په صحت کې یا د مور په روغتیا کې ډیره اغیزمنه ده. تغذیوي حالت ډیر مهم دی. مثلا پروتین کالوري دا بیا هغه څه دي چې د مور او د ماشوم لپاره مهم دي. د مور په خوړو کې باید هغه مواد اضافه شي هغه تغذیه مواد اضافه شي چې د ماشوم په ګروت کې د ماشوم په وده کې اغیزمن وي او هم د مور لپاره اغیزمن وي. بل سالم چاپیریال رامنځته کول. سالم چاپیریال د مور او د ماشوم لپاره ډیر مهم دی. کورنی فشار مثلا کموالی کورنی فشار یا د ټولنې لخوا هغه فشارونه چې په یوه مور باندې وریدیږي هغه باید کم شي. همدارنګه د درندو یا شکا کارونو کموالی دا هغه څه دي چې د مور او د ماشوم د مړینې خطر یا ګواښ کمولی شي. ډېره مننه. درمل صاحب څنګه کولی شو د مور او ماشوم ژوند وژغورو؟ ډیره مننه. ما مخکې خبره وکړه چې کله چې یوه مور امیدواره کیږي د هغې لپاره هغه څه چې اړین دي هغه باید ایجاد شي تهیه شي. مثلا د صحي مرکزونو ایجادول د کیفیت او کمیت په لحاظ هم باید کمیت ښه وي هم باید کیفیت ښه وي. همدارنګه د مور تغذیې ته ځانګړې پاملرنه او همدارنګه د مور لپاره خوب هم مناسب دی. مور باید خوب ته وهڅول شي. او همدارنګه هغه څه چې د یوې مور او د ماشوم لپاره اړین دي هغې ته باید مثلا موږ ترجیح ورکو هغه ورته برابر شي. دا به د مور او د ماشوم د ژوند په ساتنه کې مفید تمام شي. ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه همدغه ده چې ولې ځینې ماشومان له خپل وخت مخکې پیدا کیږي؟
ډیره مننه. د اقتصادي وضع ما مخکې خبره وکړه چې اقتصادي وضع هم ډیره مهم فکټور ده یا ډیره مهمه موضوع ده په دې برخه کې، ځکه چې کله چې اقتصاد کمزوری وي دلته مور له څو تعضیه سره مخامخ کیږي. د مور غزلات کمزوري کیږي، هغه شیان هغه پروتین چې د مور لپاره مهم دي هغه نه وي. مثلا صحي مرکزونو ته د مور تاک پر وخت باندې نه کیږي. دا اقتصادي ستونزې دي چې په دې کې شامل دي. بل میاندو ته پاملرنه نه کول په ټولنه کې. همدارنګه ما مخکې خبره وکړه چې په میاندو باندې شاکا کارونه ترسره کول او یا دا چې د مور تغذیې ته پاملرنه نه کول. ځینې بیا کرونیک میډیکل ډیزیز دي، بعضې ناروغۍ دي چې په دې برخه کې شامل دي چې مخکې له وخته د ماشوم د پیدا کېدو سبب کیږي. د شاکر ناروغي یا د وینې لوړ فشار چې دی دا هغه څه دي چې مخکې له وخته د ماشوم د پیدا کېدو سبب کیږي. باید چې دې ته جدي پاملرنه وشي تر څو د دې مخه نیول شي. ډیره مننه. طاهر، ستاسو باند په ټولنه کې د عامه پوهاوي برخه چې اوس وخت کې هغه ډول چې خلک غوښتل کیږي نه ده شوي، له کومې برخه باید استفاده وشي څو دغه برخه چې د مور او ماشوم تر ټولو مهمه برخه ده د دغه د مړینې ګراف مو ټیټ کړی وي؟ ډیره مننه. پوښتنه ته هم راځم. یوه خبره چې ډاکټر صاحب هم یادوري وکړه، دې نه مخکې ما هم دې ته اشاره وکړه چې که چېرته یوه جلکۍ ودېږي صحي معاینات یې تر ټولو ضروري دي، صحي معاینات یې وشي. موږ ټولنه معلومه ده چې اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو. هغه سیمې چې بیا په لر اطرافي سیمې دي هغه یا د سړک ستونزه لري، په وخت کلینیک ته رسیدګي نشي کړای، یا میټر ستونزه لري، یا ولته کلینیکونه موجود نه دي. بله خبره دا ده چې موږ تقریبا لږ تعلیم سطحه په اطرافي سیمه کې تعلیم سطحه هم لږ ټیټه ده. که چېرته موږ خپله کورنۍ کې ورته وایو چې تاسو کلینیک ته لوړ شئ، کې ډاکټر سره مشوره وکړئ، هغه سپارښتنه چې دی ته کې عملي کوي، بیا موږ هغه یو ډول هغه ګڼو چې مثلا که دا کیسه داسې وکړي هغه موږ یو ډول تمسخر ګڼو، یو ډول داسې په هغه باور نه کړو. نو مو هیله دا ده چې که چېرته ټوله هغه خو نشي کېدای چې 100% دغه مور ماشوم مړینه کچه ټیټه شي، 100% امکان نه لري. خو بیا هڅه کوشش دا دی، مو خپله وړاندیز هم دا دی چې هغه خلک مسلکی خلک د عامه پوهاوي پوره دولت وګمري، هغه مؤسسات چې په دې برخه کې کور کې مسلکی خلک وګمري، لوړ شي، خلک سره کینی، جماعتي کې کینی، خلک ارټیل کې جماعت کې اعلان وکړي، د کلی کلی اطراف سیمه ته لوړ شي. عامه پوهاوی چې څومره ډېر شي دومره مو په فکر مؤثر ده. یو خو ده. دویمه خبره ده چې یو سره په څانګ کې ځوانونه هم دي، ځوانونه هم کړای شي. په څنګ کې اوسره مولای مامون صاحبونه هم دي چې په منبر لیارې ایمیکس اسلامي ټولنه ده. اوسره په څنګ کې خلک ډېر د مولو غږ د مولای صاحب غږ ډېر ښه اوري، ډېر ښه یې وخولي. نو مولایین صاحبونه هم کړای شي چې د منبر لیارې خلکو ته دا عامه پوهاوی کې تر ټولو بله مهمه خبره ده راډیوګونه ټلویزیونونه دي. هغه خلک چې په دې برخه کې پیږي، راډیوګونه او ټلویزیونونه هم په دې برخه کې نېره پراخ خلک روغ وړي، عامه پوهاوی وکړي، خلکو ته اذهان هغه کې ورخلوص کړي. راډیوګونه موږ ډېر ورو، موږ په اطرافي سیمې کې اورېدی کېږي، په ډېرې منطقې کې اورېدی کېږي، ډېر اورېدونکي لري. نو تر ټولو نه یوه اسونه لارې هغه هم ده، راډیو هم ده. سره په څنګ کې موږ ډېر وخت نیټ استعمالوو، فیسبوک استعمالوو. دا یوه وسیله ده چې خلکو ته عامه پوهاوی نه وشي. بله دا چې هغه کلینیکونه چې په سیمه کې نشته، هغه سیمه ته باید کلینیکونه جوړ شي، خو په کلینیک کې باید یو مشاور موجود وي. زنانه مشاور اول د موجوده وي چې د ښځې ورسي د حمل ولادت په وخت کې سره مشاوره کړي، د سپارښتنه وکړي، الیار ورته وښیي کلینیک کې. ځینې کلینیکونه مو ډېر داسې لیدلي دي چې د لیاره نه ډېر چاپ دي. مثلا په یوه سیمه کې کلینیک جوړ شوی دی، د لیاره نه ډېر چاپ دی او هغې ته رسیدګي نه کېږي. نو که چېرته دولت یا هغه مؤسسات چې په دې برخه کې کور کړي، چېرته چې کلینیک ته رسیدګي نه کېږي، په اطرافي سیمه کې باید صحي ځالې جوړې شي، ډېرې بیخي دا صحي ځینه نرم ډېر شي. او سره په څنګ کې خلک اقتصادي مشکلات هم لري. هغه سیمې چې لرې دي، لره
پرتې سیمې دي ولته کلینیک کې علاج نه کېږي هغه سیمې ته سړکونه برابر شي نو دغه کورونه دي چې دغه کچه لږ ټیټولی شي. خوښ اوسئ، ډېره مننه. د ژمن راډیو او ژمن شننه درنو اورېدونکو، د مور او ماشوم مړینې په اړه خپرونه ده. زموږ سره د خپرونې درنه مېرمنه ټولنیز فعال طاهر ارمان دی او ترڅنګ یې ډاکټر صاحب ګل ثناء الله درمل دی. له تاسو دواړو ډېره مننه. لنډه دمه ده، له هغې وروسته بیا هم زموږ تاسو خپرونه دوام لري. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. بیا هم ستړي مه شئ درنو اورېدونکو. ژمن راډیو ژمن شننه خپرونه ده چې د یونسکو په همکارۍ وړاندې کیږي او نن موضوع مو د مور او ماشوم مړینه ده په ټولنه کې. زموږ سره د خپرونې میلمانه یا ګډونوال ټولنیز فعال طاهر ارمان او ترڅنګ یې په خوست کې د احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو مؤسسې استاد ډاکټر صاحب ګل ثناء الله درمل راسره دي. درمل صاحب، تاسو ته پوښتنه راجع کېږي هغه ماشومان چې په خپل وخت پیدا شي د هغه ماشومانو سره توپیر په څه کې دی چې له ټاکلي وخت مخکې پیدا شوي وي؟ ډیره مننه. را به شمه ستا د سوال په مورد به ووایم چې هغه ماشومان چې مخکې له وخته پیدا کیږي په طبي اصطلاح ورته پریماچورټي وایي یا پریماچور بیبیز وایي، او د هغو ماشومانو په پرتله چې پر خپل وخت پیدا شوي وي ډیر فرق لري. دغه ماشومان چې د مخکې له وخته پیدا شوي وي، مثلا دغه هغه ماشوم چې د 18 هفتې نه مخکې پیدا شو، دغه ماشوم مخکې له وخته پیدا شوی ماشوم دی. که کوم ماشوم د 18 هفتو نه تر 40 هفتو په منځ کې یا 40 هفتې یې پوره کړي، دغه پول ټرم ماشوم دی. دا هغه ماشوم چې مخکې له وخته پیدا شوی وي، دغه ماشوم فرق دا دی چې دا ماشوم به په هر سیستم کې ځانګړي ستونزې ولري. دغه ماشوم چې پیدا کیږي شاید دغه ماشوم وزن ډیر کم وي. کوم ماشوم چې وزن یې ډیر کم وي یعنی سیویر لو بټ ویټ وي، دغه ماشوم شاید چې په نورماله توګه پیدا نشي، د لپاره سیزیرین سیکشن ترسره شي. دا هم د حالت په دې کې شته. دغه ماشوم شاید چې په هر سیستم کې ستونزې ولري، مثلا افنیا اپریماچورټي ورته وایي چې دغه ماشوم سالنډي لري، سای بندیږي ځکه چې دغه ماشوم سږي کولپس وي. ځکه دلته یوه ماده ده سرپیکټان په نوم چې هغه ماده د 18 هفتې نه وروسته جوړیږي او دغه ماشوم مخته پیدا شوی ده، هغه ماده نشته او دغه ماشوم هغه سږي به کولپس وي، د ستونزه پکې شته. همدارنګه هایپوکسیک اسکیمیک انسیپالوپاتي ورکوي، دماغي ستونزې به لري، دغه ماشوم دماغي نس به پړسیږي. همدارنګه ریټینوپاټي ورکوي، ډیولپمنټل ستونزې ورکوي، فزیکل ډول دغه ماشوم ضعیفي نورمال ماشوم ته. همدارنګه په نورو سیستمونو کې مثلا سیریبرل پلسی ورکوي، انتراکرانیل هیموراج ورکوي دغه ماشوم. د زړه په سیستم کې هم ستونزې رامنځته کیږي، هغه په دې معنی چې شاید چې پی ډي ای ولري دغه ماشوم. د سږي په سیستم کې شته، ما مخکې خبره وکړه چې کرونیک لنګ ډیزیز ورکوي یا آر ډي اس ورکوي. همدارنګه په هاضمي سیستم کې هم ستونزې رامنځته کولی شي. په بل سیستم کې هم شته، لکه د وینې په سیستم کې هم ستونزې رامنځته کیدای شي چې انیمیا ورکي. همدارنګه ترومبوسایټوپینیا، جنډیس په فزیکي لحاظ به دغه ضعیف د ماشومان، منټلي ډول به ضعیف وي. همدارنګه د زده کړې پروسه به یې کمزوري وي نسبت نورمال ماشومانو ته. خو ډېرې ستونزې دي چې په مخکې له وخته پیدا شوي ماشوم کې پیدا کیږي، یا ورسره مال وي نسبت یو نورمال ماشوم ته، یو پول ټرم ماشوم ته. ډاکټر صاحب، ځینې ماشومان دي بیا هغه له خپل وخت نه یعنې ډېر زیات وخت پر تېرېږي چې تقریبا خپل وخت 9 میاشتې یا تاسو 40 هفتې وښودلو، له هغې ډېر وخت پرې تېرېږي. د هغې لپاره یا د مور لپاره دغه برخه څومره ګواښمنه ده او د ماشوم لپاره څومره ګواښمنه ده دغه برخه؟
هغه ماشومان چې د 40 هفتو نه وروسته پیدا شي، یعنی نوره ورځې هم پې ووځي، دا هم ستونزې پیدا کولی شي، هم مور ته او هم ماشوم ته ستونزې پیدا کیږي. په هر سیستم کې ستونزې پیدا کیدلی شي، مور ته ستونزې پیدا کولی شي او ماشوم ته ستونزې پیدا کولی شي. هم خو هغه چې د مخکې له وخته پیدا شوي وي یا یې د امیدوارۍ 30 هفتې نه وي طی کړي یا یې هغه نه وي پوره کړي، په دې کې بیا زیاتو ستونزې رامنځته کېږي نسبت هغه ماشوم ته. ډېره مننه. ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه تاسو ته درجه کېږي چې د مور او ماشوم مړینې مخنیوي لپاره باید کوم وقایوي تدابیر باید په نظر کې ونیول شي؟ مننه. ما مخکې خبره وکړه چې د دې لپاره چې د مور او د ماشوم د مړینې ګراف راښکته کړو یا راښکته شي، اما په هوای ډېر مهم دی. اما په هوای چې کله په کومه ټولنه کې وي یا په کوم هیواد کې موجود وي، نو د مور او د ماشوم د مړینې په مورد به هغه فکتورونه چې دوی ته خطر لري هغه به راکم شي. نو دا ډېر مهمه ده چې اما په هوای موجود وي. همدارنګه په میاندو باندې شاکا کارونو ترسره کولو باید مخنیوی وشي، یعنی میاندې شاکا کارونه ترسره نه کړي چې دا هم په مور باندې او هم په ماشوم باندې مستقیما اغیزه اچوي. د مور تغذیه ډیره مهمه ده چې د مور تغذیه ته په پاملرنه وشي. مقصد په نظر کې ونیسو، ټولنه باید وهڅول شي چې میاندو ته تغذیه برابره کړي، د میاندو لپاره صحت برابر شي، د میاندو لپاره یو صحي چاپیریال برابر شي. دا هغه څه دي. او بله مهمه خبره دا ده چې مور باید په مناسبو یا منظمو فاصلو کې له صحي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. مثلا کچیرې د امیدوارۍ د اولې هفتې نه تر 28مې هفتې په جریان کې یوه مور پریګنانټ وي یا امیدواره وي، نو باید چې هر 4 هفتې وروسته مور یو ویزیټ وکړي د صحي مرکز نه. کله چې د 28 هفتې نه ایښوه شوه خبره تر 14مې هفتې پورې، دلته هم باید چې په 2 هفتو کې یو ځل ویزیټ وکړي. همدارنګه د 14مې هفتې نه وروسته تر زیږون پورې باید چې هره هفته دغه مور له صحي نږدې صحي مرکز څخه لیدنه وکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. طاهر ارمان، هغه ځوانان چې لوستي دي د مېرمنو دغه برخه ته توجه نه کوي. درمان صاحب، مخکې مو وویل چې موږ څه پښتنه ټولنه داسې دو کله چې واده وکړي په کم عمرۍ کې ډېر زر الوت غواړي. هر چا ته تعلیم یافته مو فکر یلی کېږي هم نه چې یو څیک 12 نه خلاص شي یا دا موږ څه تعلیم یافته ورته وایو. تعلیم یافته مو فکر هغه څوک دی چې علم دې کم وي خو چې عمل ډېر پوه کړي. تر ټولو نه عمل مهم دی. نو لوستي ځوانان هم په دې برخه کې رښتیا ده لږ نیمګړتیاوې لري شته. هغه څه چې یوه ښځه باید لوست ضروري هغه حقوق حق نه ورکولی کېږي. مثلا کورنی نظام نه دی مناسب، مثلا خوراکي رژیم چې کوم خوراکي رژیم دی هغه نه دی مناسب، چاپېریال یې نه وي مناسب. هغه څه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه، موږ څه خو په کلي کې په اطرافي سیمه کې تقریبا ډېر څاروي چې به څاروي وي هغه وي، هغه ته خر وي، هغه ته هغه ډېر کورونه دي، فاضله مواد دي چې وي که نه، هغه ټول دغه کورونه همدغه کې. نو دغه د دې سبب کېږي چې د ماشوم د مړینې یا د مور د مړینې سبب وګرځي. ارمان صاحب، په دې برخه کې تر ډېره د چا مسؤلیت جوړېدای شي د عامه پوهاوي په برخه کې؟ کورنۍ هم اړه ده، خاوند یې هم باید دې ته هغه څه چې مناسب دي ورته برابري کړي، هغه چاپېریال دی په هغه کې عامه پوهاوی په کلینیک کې د مشاورون هغه ښځې یا ډاکټر چې مشاورې وي هغه ته ورتګ ورپرېښول، او د کورنۍ په دې پیول د خاوند باید په دې پوه کړي چې د ښځه په میاشت کې یو ځل باید کلینیک ته لاړه شي، مشوره وکړي د الوده په وخت کې. او که د نر فامیل ته ټول خوراک یو رقم نشي رسولی، خو د نه میاشتې کې چې کوم خوراک ته دې ضرورت لري زموږ فکر لږ د دې خوراک دغه نر فامیل نه ځانګړی وي، ځکه چې دا الود لري او دلته الود دغه مواد ته ضرورت لري. زه په څنګ کې رسنۍ زه په څنګ کې مولایون صاحبان چې منبر لارې خلک ووري، موږ څه ډېر احترام ورته لرو، موږ څه ټولنه ډېر احترام ورته لري، خبره ډېره ښه اورېدی کېږي. زه یم چې 80% رول دی ادا کولی شي، لوبولی شي. ځوانان هغه څوک چې مسلکي دي
په دې برخه کې وګمرلی شي نو دغه لارې دي چې یو څه نه څه دغه غر کومولی شي. سلامت اوسې. درمل صاحب، یوه مور باید په څومره وخت کې ماشوم راوړي؟ که چېرته یو ماشوم دوی راوړ د نړۍ ته راغی، یو ماشوم باید څومره فاصله د دوهم ماشوم لپاره دوی هغه فاصله واخلي؟ ډیره مننه. د دې لپاره چې د مور او د ماشوم ژوند ساتل شوی وي یا د ماشوم ژوند روغتیا ته پاملرنه شوې وي، مهمه دا ده چې کله چې یو ماشوم پیدا کیږي دغه ماشوم ته هغه څه چې اړین دي د تغذیې په برخه کې، د روزنې په برخه کې، هغه ورته باید تهیا شي، برابر شي. مثلا کله چې ماشوم پیدا شو حد اقل تر 6 میاشتو پورې د مور شیدې باید وخوري، د مور شیدې ورکړل شي. د نه وروسته بیا نوره ضمیمه مواد ورسره تر 2 کلنۍ پورې باید چې دغه ماشوم تغذیه شي، دغه ماشوم باید وروزل شي. د هغې نه وروسته که بیا بل حمل اخلي هم ښه خبره ده، ښه طریقه ده. تر 2 کلو پورې باید چې دغه ماشوم دوی وروزل شي، دوی ته باید هغه څه برابر شي چې د یو ماشوم لپاره د صحت په باره کې اړین وي. ډیره مننه. کور ودان ټولنیز فعال طاهر ارمان او ترڅنګ یې ډاکټر صاحب ګل ثنا الله درمل، تاسو دواړه مننه چې زموږ سره په خپرونه کې مو برخه واخیسته. د ژمن راډیو ژمن شننه درنه اوریدونکو، دغه زموږ خپرونه وه چې د مور او ماشوم مړینې ته مو ځانګړې کړې وه او د یونسکو په همکارۍ ترسره کیږي. تر بلې مو بیا په لوی مهربان خدای سپارم. ډیره مننه. ژمن شننه. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه.